السلام علیکم. حکمت یم. روشاني طریق باندې مننه د یو رڼا اچوو او ټوټل پس منظر A to Z به ګرد وایو الف څخه تر یې پورې به پوره سر په خلاصو. بس دا ویډیو وګورئ را سره سر په خلاص کړئ او ډېر ضروري دی. روشاني طریق وایي څه ته بعضې خلک روحاني طریق ورته ویل کېږي. په دغه به موږ باندې پښین لیکلی دی سیسو خټک لهجې والا او د یوسفزۍ لهجې والا بعضې یو ورته وایي روحاني طریق بل ورته وایي روشاني طریق. راځئ ورته وایي دا څه دی. اصل کې د پیروشان دا تحریک پیر روشان چالو کوي. پیر روشان یا پیر روخان په دې وجه ته روشاني تحریک ورکېږي. پیر روشان چالو کوي په دې وجه دته روشاني تحریک ویل کېږي یا روحاني تحریک ویل کېږي. د پیر روشان اصل هم چې ولو بایزید روشانو بایزید روشان یا بایزید انصاری زید انصاری دا د اصل نوم ولو. یعنی بایزید انصاری یا پیروشان یا بایزید روخان یا روشان دا د یو سړي نوم دی. د دو تحریک ته ویل کېږي روشاني تحریک. سر په خلاصو به دی په 1526 یا په 28 کال کې دی پیدا سولو. د پلار نوم قاضي عبدالله و. قاضي عبدالله د پلار نوم و. قاضي عبدالله 2 ودونه کړي وو. قاضي عبدالله 2 ودونه کړي ولو. د اولی کور والا سه 15 زامنو د اولی کور والا سه د اولی ښځې سه د دویمې ښځې سه یو زوی و. صحیح شو. دا د یو تعارف ولو پیر روشان ده. د دې پس منظر څه دی د بیک ګراوند په 1506 کې چې کوم اول پانیپت جنګ کېږي ظهیرالدین بابر پر ابراهیم لودي باندې حمله کوي. ابراهیم لودي حکومت د لاس ورکوي او پر دې باندې ظهیرالدین بابر چې د مغول اول شهنشاه بادشاه هغه حکومت جوړوي. د ابراهیم یا لودي حکومت ختم کیږي. د پلار قاضي عبدالله د پلار قاضي عبدالله د ابراهیم لودي سره په حکومت کې ملازم و. چې کوم ټیم د ابراهیم لودي حکومت ختم کیږي ظهیرالدین بابر راځي نو د پلار دا فیصله وکړي دی لاړ شي وزیرستان ته لاړ شي او پیر روشان و خپل آقا خدایداد ته پرېږدي. خدایداد ته حواله کړي. د وزیرستان ته لاړ شي او خپل زوی چې د 40 ورځې پیر روشان د 40 ورځې د یو خدایداد ته حواله کړي. نو چې کوم ټیم دی پیر قاضي عبدالله و خدایداد ته پیر روشان حواله کړي چې د 40 کال دی لاړ شي وزیرستان ته. بیا تقریبا د 2 کالو شي څوک پیر روشان چې د 2 کالو شي د خپل آقا زوی چې دغه نوم دی پیر چې هغه پیر وي پیر خواجه اسماعیل سره د لږ دلچسپي پیدا سي. خو منګر د قاضي عبدالله دا نه خوښیږي. نو دی و د خپل د آقا وزوی ته نور پرېږدي مطلب په دا پیری کې په موریدي کې نور پرېږدي نه خوښوي. نو بیا پیر روشان ولاړ سي کاروبار شو کې وکم خواته و هندوستان ته ځي سمرقند ته ځي و هندوستان ته ځي بازار ته شاوخوا ګرځي کاروبار کوي. بیا وخت کې ریش په کاروبار کوي ټین تیری په کندهار کې یو پیر وي دی دغه سره مرید سي. نو دغه سره مریدي وکړي. د په کندهار کې یو پیر د پیر نوم ماته نه دی معلوم خو ولا چې څوک دی خو پیر دی په کندهار کې دغه مرید سي. 20 کال بعد هغه مریدي وکړي. 20 کال بعد به کتابونه لیکي پیر روشان او د 20 کال بعد د بیا خپل عقیدتمند او مریدان هم پیدا سي. یعنی د خپل د ځان یو پیر وګړي د عقیدتمند پیدا سي. د کتابونه ولیکي لکه موږ په نصر کې موږ ویلو چې دا اول کتاب ولیکي خیر البیان. بیا کتاب ولیکي د عقیدتمند پیدا سي د خپل مریدان پیدا سي.
پیروشان چې کوم ټیم د خپل یو تحریک یا د پیری دور آغاز شو کیږي نو د چې د خپل منشور وي د تر ټول اول دا وایي تی دروغ ما وایست یعنی پیروشان خپل مریدان ته وایي دروغ ما وایست دویم درته وایي اخلاص کوي که تاسو سره هر څوک په دوکه کې وي خو مګر تی اخلاص کوي دریم دا خبره کوي وایي حرام مخوري څلورم وایي خفي ذکر کوي و درته وایي خپل مریدان ته وایي خفي ذکر مطلب ورته کېږي پټ ذکر یعنی په زړه کې څه ویل که هر ذکر کوي په زړه کې کوي یعنی په خوله باندې په زوره اوس ډېرې به مې لیدلي تاسو به مې اورېدلي چې پیران وي دا مریدان چې ورځي دوی په زور باندې ذکر کوي الله وایي کلمې مختلفه کلمې وایي ذکرونه کوي په زور وایي مګر دی پیروشان مې وایي تاسو کوم ذکر کوي خفي ذکر کوي په زړه کې کوي یعنی د مشهور څلور پیلرز دي اول د واره خپل مریدان ته وایي تی به دروغ نه وایست دویم تی ورته وایي تی به اخلاص کوي که څه خلک تاسو سره دوکه هم کوي مګر تی به اخلاص کوي دریم ورته وایي تی به حرام نه خوري بالکل به حرام نه خوري په کاروبار کې درې څلورم ورته وایي تی به خفي ذکر کوي یعنی په زړه کې به ذکر کوي په خوله په زور به ذکر بالکل نه کوي خفي په زړه کې پټ ذکر به کوي او په دغه مشهور کتاب چې خیر البیان موږ ذکر کړی وو بل بیا دا خبره کوي چې وایي خیر البیان چې دی هغه پر د باندې الهامي شوی دی چې الهامي شوی دی یعنی خیر البیان چې دی پر د باندې الهام شوی دی دا د روشانی طریق مریدان وایي او پیروشان هم وایي دا پر ما باندې الهام شوی دی مالک له مریدان هم دا عقیده لرله چې وایي خیر البیان چې کوم کتاب دی هغه پر پیروشان پر باید زید انصاری یا پر باید روشان باندې الهام شوی دی اوس دا خود د یو مر تعارف وکړي اوس راځو چې د روشانی طریق سیاسي آغاز څه ټیم شو کیږي ټیم راځي سیاسي پیروشان ورسي او وزیرستان ته د وزیرستان سره وتیراته په تبلیغ ورسي د وزیرستان سره و تیراته په تبلیغ ورسي د چې تیراته په تبلیغ ورسي په دې منځ کې د مریدان چې یو داسې شکل اختیار کړي دوی دا وایي چې باید د دنیا چې دا بالکل پالتو ده په دې دنیا کې زموږ د پاره هیڅ نشته دا دنیا چې د ارزي ده دوی د دنیا څخه بیخي ډیر تنګ د روشانی تحریک مریدان دوی د دنیا څخه بیخي ډیر تنګ نو چې کوم ټیم وزیرستان ته د کاروباري خلک راسي دا تاسو سات نوټوي صحیح ول چې لیکم چې خبر ویډیو به ډیر زیاته وژد کیږي چې کوم پوینټ زاغلی لیکم چې تاسو د ازما خبرې چې تاسو خپل نوټو د ځان سره نوټس جوړوي د کوم مریدان چې دي پر دا کاروباري خلک چې دي کاروباري خلک باندې حمله وکړي چې وکړي دا ګرد مړ کې بیا چې کوم ټیم د مغولو حکمرانان په خبر سي واغه د مغول حکمرانان خبر سي هغه حکیم مرزا چې د کابل گورنر دی واغه ته حکم ورکړي چې وای پر وزیرستان باندې حمله وکړه د روشانی طریق چې کوم کسان دي دا ونی سګر دراوړه نو په هغه ټیم کې د حکیم مرزا راولاړ سي پر دا وزیرستان باندې حمله وکړي د روشانی طریق کسان ګر دمړي کې کوشنیان او شذ د ځان سره بندي کې یو سي نو په دې ټیم کې پیروشان و دغه ته و حکیم مرزا ته خط ولیکي وای دا کسان چې کوم چې حمله کړي د کاروباري کسان چې حمله کړي دي هغه خو خپل چې کومه سزا ورته ملاو شوله په دې کې د خشنانو د شوز څخه سورلو چې د ځان سره باندې کوي جوړلو څو ټیم بعد بیا د پیروشان ورسي و پېښور ته په تبلیغ په مغول محل کې په دربار کې د شکایت وسی چې بای دی بیا په تبلیغ راغلی دی و پېښور ته نو دی بیا حکم ورکي دا پیروشان په دربار کې حاضر کی د مغول سره د مغول کوم بادشاہ دی دغه سره بیا د مکالمه وکړي د مکالمه وګټي د مکالمه د غټولو بعد د ډیر زیات مریدان پیدا شي د پیروشان مریدان به ډیر زیات شي
نو د مکالمې بعد کوم ټیم دی برته راځي و علاقې ته، نو په دغه منځ کې د ډېر زیات مریدان شوسي. اوس راځو اغاظپور ته. څه وایي اغاظپور؟ د مریدان یو لښکر تیاروي چې وایي بایي د لښکر تیاری په دې کې به د ښځو او د کوچنیانو حفاظت کوي د مغولو سره. د یو لښکر تیاروي، بیا د مغولو لښکر تیاروي، دې ته هغه ویل کېږي او د لښکر ته ویل کېږي اغاظپور. نو دوی د مریدان برته بیا د مغولو سره جنگ کوي، دغه جنگ او د جنگیان ته چې مریدان چې کوم جنگي د مغولو سره ودات ویل کېږي اغاظپوریان. ودې ته ویل کېږي. ټیک جنگ کېږي د مغولو سره. بیا د جنگ د اغاظپور څه 2.5 کاله بعد، یعنی 2.5 کاله بعد د پیروشان وفات کېږي. څو 2.5 کاله بعد، یعنی د اغاظپور 2.5 کاله بعد د پیروشان چې کېږي وفات کېږي. د په خپل حالنامه کې چې دا کتاب حالنامه تاسو هم په ځین کې شعر دی، حالنامه چې د نیمه پیروشان لیکلې ده، نیمه د مورید لیکلې ده چې دغه نوم دی علي محمد مخلص. دا حالنامه نیمه پیروشان لیکلې ده، نیمه علي محمد مخلص لیکلې ده. په دا حالنامه کې دا لیکل شوی دی چې د اغاظپور د جنگ بعد، یعنی 2.5 کاله بعد د پیروشان وفات کېږي. دا په حالنامه کې لیکل دی چې علي محمد مخلص شاید لیکل شوی د ولې نیمه چې ول پیروشان په خپل ځوان کې لیکل ده، نیمه حالنامه چې پاته ول هغه بیا د مورید پیر مخلص یا وسکتا یو بل دوا نور مخلصان به هم چې دغه مریدان بول هغه هم په کنټریبیوشن کړی. خو علي محمد مخلص زیات نوم راځي چې هغه لیکي 2.5 کاله بعد د اغاظپور آباد د وفات شوی دی په 980 هجری کې د وفات شوی دی پیروشان. بیا د مرګ پاس، یعنی نگادین د مرګ پاس بیا د زوی شیخ عمر گادینشین سي دا تحریک پر مخ باندې بوزي، روشاني تحریک پر مخ باندې بوزي. د زوی شیخ عمر دا پیروشان د چې روشاني تحریک دی، دا یو مذهبي تحریک دی، دا یو مذهبي تحریک دی. د کوم مخالفین د خلکو دغه تحریک چې دی سیاسي کړی دی، سیاسي تحریک ګڼلی دی. او دویمه خبره د یوسفزي غدي چې دی، یوسفزي د سره ډیر زیات ظلم وکړي، د زامنو سرونه کاټ کې امړی کې، د زامنو سرونه کاټ کې مړی کې ظلم سره وکړي. یعنی دا تحریک چې دی پیور مذهبي تحریک دی، خو د مخالفین دا سیاسي کړی دی. د روشاني تحریک چې کوم ادبي اړخ دی، په دې کې خیر البیان موږ ولیکي. دغه بعد کې میرزا خان انصاري چې دغه دیوان دی، د ملا ارزانی خشګي د پښتو د غزل کتاب له پوره کتاب دی، د خلیفہ لیکلی دی. بیا دیوان یعنی د پیر روشان المسی لیکلی دی میرزا خان انصاري. او بیا بل دولت لوړی په خپل چې د مورید دی دغه په یو شعر کې وایي زه دولت له مستقبل ماضي خبر شوم چې د حال خبر مې واخیستو له کامله. دا چا دی؟ دولت لوړی لیکلی دی دا شعر. وایي زه دولت له مستقبل ماضي خبر شوم چې د حال خبر مې واخیستو له کامله. د حال خبر مې واخیستو له کامله. یعنی دا په دې کې د روشاني په تحریک چې کوم د مریدان دي یا دولت لوړی دی د په شاعري کې یا په د روشاني تحریک چې کوم شاعران دي دغه په شاعري کې د لیلا د مینې د محبت ذکر بالکل نشته. او دغه په شاعري کې خالص صرف او صرف تصوف دی. بیا حلنام دیوان خو ما درته ویل میرزا خان انصاري لیکلی دی دیوان کتاب. بیا دغه به چې ولو حلنامه چې ما او مخکې در سره ذکر وکړی چې ما هغه پیروشان په خپل ژوند کې لیکلی دی، نیمه دغه بعد د مورید علي محمد مخلص لیکلی دی.
دا و روښاني طریق چې پر دې باندې موږ رڼا واچوله. امید کوم چې تاسو به سر خلاصوئ. که بیا هم په دې کې تاسو هر یو سوال یې تاسو په کمنټ سیکشن کې دغه پوښتنه کولی شئ او د لیکچر د امپرومنټ لپاره تاسو خپل فیډبیک هم راکولی شئ. مننه، خوشحاله اوسئ.